د سپوږمۍ راډیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشئ 3 بجې شوې پام راګرځوم د دې ساعت خبرونو ته. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالی کمیسیون راپور له مخې تېره ورځ له ایران او پاکستان څخه باندې 2000 کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د یاد کمیسیون راپور له مخې تېره ورځ له ایران او پاکستان 401 کورنۍ چې 2150 کسان کېږي هیواد ته راستنې شوي دي. یاد کډوال د اسلام کلا، د نیمروز د برېښم پله، د هلمند بهرامچې، سپین بولدک او د تورخم له لارو راستانه شوي دي. د خبر له مخې تېره ورځ 214 راستنې شوي کورنۍ چې 1220 کسان کېږي خپلو سیمو ته لیږدول شوي او له 249 کورنیو سره مرسته شوې ده. یادو کډوالو ته د مخابراتي شبکو 380 سیم کارتونه ویشل شوي دي. د بلخ د صنعت او سوداګرۍ ریاست ویلي چې د روان کال له پیله تر اوسه پورې سوداګرو او فابریکه لرونکو ته 244 سوداګریز او صنعتي جوازونه ویشلي دي. د دې ریاست د مسؤلینو په وینا په همدې موده کې د 502 سوداګریزو شرکتونو او تولیدي کارخونو جوازونه هم نوي شوي دي. له بلې خوا د بلخ ولایت د فابریکو مسؤلین د دایمي برېښنا برابرول او د ځمکې بیش خپلې مهمې غوښتنې بولي. په همدې حال کې د دغو فابریکو کارکوونکي د داسې فابریکو له جوړېدو خوښي کوي او له نورو پانګوالو هم غواړي چې په هیواد کې پانګونه وکړي. بل لور ته د بلخ د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین د صنعتکارانو او سوداګرو د ستونزو د حل لپاره د هڅو خبر ورکوي او د دغو هڅو پر دوام یې ټینګار کړی. د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی ضمیر کابولوف وایي د افغانستان په اړه تر اوسه د مسکو او واشنګټن ترمنځ هیڅ ډول اړیکه او خبرې نه دي شوي. هغه له ټاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې په 2023 کال کې هم دواړو لورو د افغانستان په اړه دوه اړخیزې اړیکې نه لرلې او حتی له امریکایي استازي توماس ویل سره یې خبرې نه وې شوې. کابولوف یادونه کړې چې نړیوال وضعیت له 2022 کال څخه را په دې خوا بدلون کړی او په قطر کې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې شوې ناسته کې هم له امریکا سره ګډ کار ممکن بللی وو. او د تایلند په شمال ختیځ کې پر یو مسافر وړونکي اورګاډي د ودانیز کرنګ د رالوېدو له امله 22 تنه مړه شوي او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان دي. د الجزیرې د راپور له مخې دغه پیښه نن سهار مهال د دې هیواد په ناخون رادچاسیما ولایت کې رامنځته شوې ده. په راپور کې ویل شوي چې دغه اورګاډی د تایلند له پلازمینې د اوبون رادچاتاني ولایت په لور روان و. تایلندي چارواکو ویلي چې د دې پیښې ټپیان نږدې روغتونونو ته لیږدول شوي دي. اوریدونکو خبرونه مو تر همدې ځایه ولملتیا مو مننه.